السلام علیکم ګرانو مینوالو، ستاسو ورور ستاسو ملګری سرتاج محمد سرتاج یم د پښتونخوا ټي وي د طرف نه تاسو سره مخ یم. امید لرم چې روغ جوړ به او د صحت په جامه کې به ملګرو صاحب مانیروال صاحب را سره په پروګرام کې میلمه دی. د دنه به د ژوند یو څو تپوسونه کوو او شعرونه به ترې ریکارډ کوو انشاءالله. نو زه په پروګرام کې صاحب مانیروال صاحب ته په خیرالی وایم. او ډیره زیاته مننه سرتاج محمد سرتاج صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې موږ لم په خپل پروګرام کې ځای راکړو، موږ لم خپل پروګرام کې ټیم راکړو. ډیره زیاته مننه ستاسو دغه کار دغه زیار ته سلام کوم چې په دې دومره ځانځانلی کې په دې دومره د منډې په وخت کې تاسو یو شاعر له بیا د هغه شعر له دومره اهمیت ورکوئ، دومره ټیم ورکوئ. دا ډیره د ستاینې خبره ده او ډیر ملګري دي چې په دې باندې پوهیږي او داسې ډیر ملګري دي چې هغه هم دغه کیمرې دغه میکونه راغستي دي او دغه خپلو سرتور ولس پسې دغه خپلو غریب پاهه چې کوم دي دغه غریب ملګري چې کوم دي هغه نازوي، هغه له ډاډ ورکوي او هغه مخپړوان دي بوځي. د ستاسو دغه کار ته سلام کوم. صاحب بھائی مینوال را سره مخ دي، مینوالو د پاره د پښتونخوا د ملګرو د پاره مسافرو ملګرو د پاره مسره وړي دي چې دې سره شریک کې دغه شعرونه ورته وامه تازه شعرونه دي چې ارشاد سترګو ته مینه ګوري چې سری دي جی، سترګو ته مینه ګوري چې سری دي جی، دا مې ګرې کړي شو ګیرې دي جی. ډېر ښه دی. او زما قسمت کې خوشحالي نشته او د خپل نصیب نه مې ګیلې دي جی. ډېر ښه دی. او زما قسمت کې خوشحالي نشته او د خپل نصیب نه مې ګیلې دي جی. دلته به د دین خبرې ډېرې وي، دلته کې شراب دي میخانې دي جی. ډېر ښه دی یار، بیا ووایه. دلته به د دین خبرې ډېرې وي، دلته کې شراب دي میخانې دي جی. خدای خبر چې دا بابا په سمړو نن په مزار بلې ډیوې دي جی. خدای خبر چې دا بابا په سمړو نن په مزار بلې ډیوې دي جی. یو خوا مسلمان او بل ګناه هم ده، رای که چې زه ډکې پیالې دي جی. ډېر ښه دی یار. یو خوا مسلمان او بل ګناه هم ده، رای که چې زه ډکې پیالې دي جی. بس کا د ښایست کیسې دې ختمې کا، بلې په صاحب باندې لمبې دي جی. ډېر ښه دی یار. صاحب بھائی نور به را سره هم څه شریکوئ؟ تاسو سره نظم وي یا نظم؟ زه داسې واړه واړه نظمونه لیکم خو زما ټول کار چې دی هغه زه په غزل باندې کوم. شاید چې زما غزل دومره معیاري هم نه، خو دغه د ملګرو مینه ده چې هغوی خوښوي او موږ به ورته دغه ووایو چې ستاسو دا پروګرام ستاسو دا غږ زموږ دا غږ مخپړوان دي بوځي او دغه تاسو سره هم ښېګړه ده، پښتو سره هم ښېګړه ده چې هغه ستاسو پروګرام مخپړوان دي بوځي، هغه شعر کي، هغه ملګرو سره شریک کي. دغه څو شعرونه درته وایم د لنډ بحر تازه شعرونه دي چې په سر د دار ولاړ یم په انتظار ولاړ یم. په سر د دار ولاړ یم، په سر د دار ولاړ یم په انتظار ولاړ یم. سروې راماته شولې زه لا چینار ولاړ یم. ډېر ښه دی یار. سروې راماته شولې زه یم چینار ولاړ یم. ته لکه وختلی زه لکه لار ولاړ یم. ته لکه وختلی زه لکه لار ولاړ یم. سترګې راواړه وخا اوکه غزار ولاړ یم. ډېر ښه دی. سترګې راواړه وخا اوکه غزار ولاړ یم. ای مازدیګره تا ته لکه د یار ولاړ یم. صاحبه راشه کنه درته بیمار ولاړ یم. ډېر ښه دی یار، ډېر زبردست. صاحب بھائی په یو غزل دوو باندې به ماپ کېده نشته به یي ستاسو، ځکه چې په پیله چانس ستاسو سره زمونږ مرکه ریکارډ کېږي نو چې مینوالو سره نور هم څه شعرونه شریک کړي. ولې نه سرتاج صاحب ړومبی مرکه ده، الله دې اخري کوي نه. آمین. او چې یو نو دا به راځو ستاسو خاورې ته او تاسو به هلته راځئ، زمونږ ځمکې ته به راځئ. مونږ پښتانه یو، مونږ ټول یو یو. بلکل غزلې به درته وامه چې بل غزل څو شعرونه دي چې را باندې بد لګي د شور نیمه، بیمار سړی یم د زور نیمه. مه کوه صبر رانه چټ وباسي
هر څه کوه خو د پیغور نیمه ډېر ښه دی یار. اوس به د کور په ګوټ کې ژوند کومه نور د محفل د ټنګ ټکور نیمه پلار رانه لاړو د مور هم نه شومه رور رانه پاتې شه د خور نیمه ډېر ښه صاحبه څنګه به دې نه یادوم څنګه به تا پسې نسکور نه یم. ډېر ښه دی یار. ډېر ډېره زبردست. مننه ډېره مننه. مینوالو دا را سره په پروګرام کې صاحب مانیروال صاحب میلمه و او د بلې ویډیو پورې اجازت غواړم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. وختونه مو سپرلی. السلام علیکم.